کولای تاسو هم موږ سره ګډون وکړئ که پوښتنې لرئ یا د اسلامي امارت ویان له موږ سره میلمه دی تاسو هم پوښتنې را اخلو او ان شاء الله بحث ته به دوام ورکوو. جناب مجاهد صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې زما غږ اوري او اطمینان راکړي چې په خپلو خبرو پیل وکړم. مهرباني وکړئ مجاهد صاحب محترم، ستاسو غږ لرو، ستړي مه شئ، په خیر راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد او مصلی اما بعد. اول دلته د دې بحث ټولو ګډونوالو ته او دوستانو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. بعد د دې نه ان شاء الله په بحث کې به تاسو سره یم او د محترم مرحوم شهید منصور صاحب تقبله الله د ژوندو او مختلفو مبارزو او کړنو په اړه به ان شاء الله څومره معلومات لرو له دوستانو سره شریک کړو. ډیره مننه مجاهد صاحب محترم. پیل به له دې څخه وکړو چې شهید امیر المؤمنین د اسلامي امارت سره د قیادت په اړه، بیا د مبارزې پیل او بیا په دغه مواردو کې تاسو لږ راسره وغږیږئ او نور به ان شاء الله بحث ته دوام ورکوو. بله، مرحوم شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله هغه د تیر امارت په دوران کې په لومړیو کې د امارت سره یو ځای شوی و او د امارت هغه خوځښت چې د باطل په وړاندې باندې شروع شو او پیل شو د په ملګرتیا باندې په لومړیو کې درېدلی و. په کله چې اسلامي امارت هغه وخت جوړ شو دی د هوانوردۍ وزیر و. د هېواد هوانوردۍ په برخه کې ډېر خدمتونه کړي وو او ډېر په پیاوړې توګه باندې هغه کومه وظیفه چې ورسپارل شوې وه هغه سرته رسولې وه. خو کله چې بیا دی د امارت تحولات راغله او امریکایانو اشغال وکړ، دی بیا د رهبري په کچه کې پاتې شو او د مشرانو سره په نږدې مرستیالۍ او دغسې په مختلفو دندو باندې کړی و. د کندهار د والي په توګه د نورو برخو کې د مبارزې په دور کې دی په مسؤلیت کې راغلی و، خو په وروستیو کې دی بیا د رهبرۍ په کچه کې و. کله چې شهید ملا عبیدالله اخوند مسؤلیت درلود د جهادي بهیر د رهبري د مرحوم امیر المؤمنین لخوا نه ورته وظیفه ورکړل شوې دی او محترم ملا برادر اخوند دواړه د مرستیالانو په ډول باندې ورسره همکار وو. بیا چې کله مرحوم ملا عبیدالله اخوند ونیول شو، له هغه نه وروسته ملا برادر اخوند راس د نیابت ته راغی او بیا منصور صاحب ورسره د معاون په شکل باندې همکار. بیا چې کله محترم ملا برادر اخوند هم ونیول شو، منصور صاحب بیا د نیابت کچې ته راغی. وروسته بیا د ملا صاحب مرحوم له وفات نه وروسته هغه اوس د امیر المؤمنین په توګه باندې اعلان شو او بیا د شهادت پورې په همدې دنده پاتې شو. مجاهد صاحب محترم، کله چې دی د لوی ملا صاحب مرحوم له وفات وروسته د امیر المؤمنین په توګه ټاکل کېدی، مختلف روایتونه موجود و. داسې روایتونه هم موجود و چې له ده سره د اسلامي امارت د رهبرۍ شورا غړي، اکثریت غړي د امیر المؤمنین په توګه ټاکلو کې مخالفت درلود. یعنی د اکثریت برخې یا ځینو هغو چې له امارت نه په دا وروستیو کې جلا شو، د هغو خوښه نه وه چې دی امیر المؤمنین وټاکل شي. دغه تبلیغات واقعیت درلودی او که نه ټول امارت د ټول امارت او مشرانو او افغان ولس په خوښه دی ټاکل شوی و؟ ګورئ، دغه جهادي صف چې و هغه خو ټول افغانان په هغې کې ګډون درلود. چا هم چې جهاد کوو، چا هم چې د هېواد د ازادۍ سره مینه درلوده، څوک چې د الله جل جلاله د دین په وړاندې مکلفیت احساس کوو، خو ټول د اسلامي امارت په چتر لاندې په جهادي صف کې راټول وو. بیا چې کله مرحوم امیر المؤمنین د وفات اعلان وسو، طبیعي ده مجاهدین په ټولیزه توګه باندې هغوی چې په سنګر کې ولاړ وو، هغوی چې جهاد یې کوو، هغوی چې عملاً ستړي وو. زما په یاد زه په داسې موقعیت کې وم چې د ټولو سره په تماس کې وم، جبهاتو سره، مسؤلینو سره، والیانو سره، قمندانانو سره، ټولو سره. په دومره سرعت سره وروسته داسې محترم منصور صاحب رحمه الله چې هغه امیر وټاکل شو د شورا لخوا نه، د رهبري شورا لخوا نه، چې د هله وخت شورا شرعي حیثیت یې درلود. نو په دومره سرعت سره ټول مجاهدینو د بیعت کولو د اعلان تلوسه درلوده چې اخر موږ هغه
دغه د خبر د اعلان توان نه درلود، دومره د ټول فرهنګي کمیسیون او همکاران په جریان کې ټول یعنې ستړي سوي وو، شپه ورځ هم دې ته وخت ورکړی اوسي. د مسؤلینو هغه بیعتونه موږ اعلان کوو او د هغو هغه حمایت اعلان کوو، د هغو هغه تابعداري اعلان کوو. یعنې دومره په لوړ اکثریت سره ټول په دې باندې اتفاق سو چې دی باید د امیر په توګه باندې وي او ومنل سو. خو طبیعي ده انساني ټولنه کله کله ځینې ستونزې هم لري، کله کله ځینې داسې پیښیږي ذهني تفاوتونه موجود دي، کله کله ځینې ذهني فکري تفاوتونه او اختلافات وي. ځینې ورونو چې هغه وخت کې شرح صدر نه و سوی، هغوی څه وقفه وکړه یا څه وخت واخیست. خو دا زه فکر کوم دا د انساني ټولنې یوه ځانګړنه ده چې د دې دومره اختلاف یا دومره مخالفت نه انساني ټولنه هېڅکله نشي خالي کېدلی. طبیعي د ذهني او فکري اختلافات به ځینې لري، خو دا اختلاف دومره لوړ او دومره لوی نه و چې په تصمیم باندې اثر واچوي، نه له شرعي پلوه او نه له عرفي پلوه. او دا اختلاف د دې باعث هم نه سو چې خدای مکه صف ټوټه سي یا د امارت رهبري ته کومه ستونزه پیښه سي، د هغه مشروعیت ته سوال لاندې راولي. په ټیټه رودو کې و او بل دا و چې په پراګنده شکل باندې 2-3 ځایه تر 4 ځایه پورې و. بیا بیرته د علما کرامو په وساطت او د مشرانو په لطف او مهرباني باندې هغه اختلافات ورته بیرته حل سو. هغه ورونه چې د صف لارویانو د اهداف سره مشترک و، صرف لیدلوري لیک تفاوت درلود، هغوی بیرته قانع سول په خپل هغه ذهنیت باندې چې دوی درلود او د اکثریت نورو بل ذهن هغو ټول باندې قانع سول او بیا په وروستیو کې ټول بیعت وکړو. بیا ستونزه نه وه. په اواخرو کې چې دی شهید کېده، په دې وخت کې د مخالفت څوک هم نه و. البته یو څه داسې غرضي کسان هم و چې هغو سوء استفاده کول غوښتل، هغوی به تر اخر په مخالفت کې پاتې سو. په دغه لار کې بیا پسې له دنیا نه رخصت هم سول. په هر صورت د امارت په کتله کې داسې کوم ستونزه نه وه پیښه او ځینې ورونو چې صرف فکري اختلاف یې درلود هغه زر واحد سو، سره بیرته یوه تشکیل ځینې جوړ شو، یوه اډانه ځینې جوړ سو. ډېره مننه مجاهد صاحب محترم. اساسي پوښتنه د امارت د انسجام په اړه ده. کله چې لوی ملا صاحب مرحوم وفات سو، له هغه وروسته چې کله شهید امیرالمؤمنین د امیرالمؤمنین په حیث باندې وټاکل سو، نو په دې وخت کې طبعا د امریکا لخوا هم نظامي فشار او د مذاکراتو پروسه هم را روانه سوله، د داعش په نوم باندې فتنه هم را پیدا سوله. اساسي پوښتنه دغه ده چې په دغو سختو شرایطو کې له اختلافاتو سره د مبارزه څه ډول وه او د صف د وحدت لپاره څنګه کار وکړي. بالاخره اټکل خو دا و چې اسلامي امارت رهبري ویشل سوې ده، دوی دا توان نه لري چې نور د امریکا او اشغالګرو په وړاندې مبارزه وکړي او د هیواد استقلال لپاره ځان ثابت کړي. اول خو دا خبر باید واضح کړو چې منصور صاحب مرحوم ډېر یو مصمم انسان و، ډېر قاطع سړی و او عین حال کې ډېر تدبیر درلود او د علما کرامو او د مشرانو او ملګرو نظر او رایه هغو ته ډېر ارزښت ورکاوه او بالکل د داسې مشر په شکل باندې ځان مطرح کړی و. په ملګرو کې ډېر لوړ اعتماد په باندې موجود و. او بل دا چې ما مخکې مې یادونه وکړه اختلافات په هغه کچه کې نه و، نظري اختلاف او ذهني اختلافات طبیعي د ماحول انساني ټولنه د نشي خالي کېدی، خو داسې نه و څوک چې مقابله وشي یا ستونزه جوړه شي. خو د منصور صاحب قاطعیت هم د چاته مجال ورنه کړ چې کومه ستونزه پیدا کړي. او په دې وخت کې منصور صاحب رحمه الله امیر سو، رښتیا هم افغانستان د ډېر ننګولو سره مخ و. اول ننګونه د امریکایي اشغال سره ډېر پراخ جهادي صف و او دغه کنټرول و چې په داسې حال کې چې نامرئي شکل باندې په مخ ته دغه کنټرول ډېر سخت و او هر مجاهد سره وسله و، هر مجاهد مسله و یو ډول قانوني چوکاټونه هم نه وو جوړ، ډېر سخت حالت و. دغه ټول حالت په ډېر لوی تدبیر سره مدیریت کړ، یعنې صف واحد وساته، په ځان یې راټول کړ، د امیر په شکل باندې تبارز وکړ او ټول ومانه. دا یو ډېره لویه خبره وه. ټول جهادي صف په جهاد څوک مصروف و او د باطل سره په مبارزه کې عملاً لګیا و، هغه ټول دی منلی و او ورسره و. او دومره دا اوس په دې وخت کې د داعش فتنه را پیدا شوه. د داعش د فتنې سره هم د په ښه ډول باندې برخورد وکړ. اول یې هغو ته دعوت ورکړ، هغو سره یې تماسونه وکړه چې هغوی ستونزه جوړه نه کړي په افغانستان کې د جهادي صف دپاره. مګر کله چې ولیدل شو چې هغه متمرد خلک دي، هغه د معقولیت خلک نه دي، هغوی یو ځان ته تفکر او تکفیري ذهنیت لري، بیا ډېر قاطع ورسره ودرېدل، بیا ډېر قاطع وړاندې لاړ او عملاً د هغو سره مبارزه پیل کړه او هغوی مات کړل. دا ډېره لویه خبره وه. همداراز د اوس کولی چې د اسلامي امارت په صفوفو کې هم ډېر لوی نظم او ډسپلین ایجاد کړي.
چې هغه بیا د امریکایانو اشغال دپاره هم لوی سرخوږی سو او هغه د دوی په ناکامۍ باندې منجر سو آخر کې. او همداراز منصور صاحب مرحوم د سیاسي دیالوګ او تفاهم دپاره هم د هلو ځلو په جریان کې وو چې شهادت ورسېد او هغه برخه یې ډېر ښه مدیریت کوله. مجاهد صاحب تاسو د ډیالوګ خبره وکړله، ځینې روایتونه په هغو وختو کې موجود و چې مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر له امریکایي اشغالګرو سره په ډیالوګ باور نه درلود او مخالف ورسره، اما خلاف د هغوی امیر المؤمنین اختر محمد منصور شهید دغسې یو ډیالوګ ایجاد کړ او بالاخره مذاکراتو ته لار پیدا سوله. دا خبره سمه نه ده. نه، مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد مجاهد رحمه الله هغه د مذاکراتو د پیل اجازه ورکړې وه. کله چې د قطر دفتر جوړېده او پرانستل کېده په هغه وخت کې هغه د امیر المؤمنین ملا محمد مجاهد رحمه الله په اجازه باندې و او هغه جریان هم د هغه له خوا نه پایګزاري سوی و. وروسته منصور صاحب رحمه الله په خپله زمانه کې هغه ته تقویه ورکړه، هغه یې وده یې ورکړه او تر ډېر وړاندې مرحلې پورې ورساوه چې هم اعلان یې وسو او هم د یو سیاسي جهاد په توګه باندې په دنیا کې مطرح سو، ومنل سو او هم بیا په پایله کې ګوره لوی اشغال ته د خاتمې لاره هواره کړه. مجاهد صاحب محترم، د نظم په اړه تاسو یادونه وکړله. زه د نظم په اړه یو پوښتنه کوم. د شهید منصور تقبله الله د رهبرۍ په موجودیت کې ځینې کمیسیونونه ایجاد شول، لکه د معسکرات کمیسیون، د ملکي تلفاتو د مخنیوي کمیسیون، استخبارات او ځینې نور فرهنګي کمیسیون، داسې کمیسیونونه ایجاد شول. دغه کمیسیونونو د اسلامي امارت په بریا کې څومره رول درلود؟ آیا مؤثر تمام شول او که نه؟ یو یادونه باید وکړو ته کېدای شي موږ ورونه تاریخ لیکونکي وي او واقعیتونه لیکي، باید واقعیت څرنګه چې دغسې انعکاس وکړي. د کمیسیونونو ایجاد ډېر وختي وسو. هغه هم د مرحوم ملا عبیدالله خان په وخت کې محدود کمیسیونونه منځته راغله. وروسته د محترم ملا برادر خان په زمانه کې هغه نایب و، هغه کمیسیونونه تعداد د ضرورت په اساس ډېر پراخ او منظم سو. خو منصور صاحب رحمه الله چې کله بیا رهبري کچې ته راغی او د نیابت په کچه کې هم و، د کمیسیونو هغه اډانې ته لا تقویه ورکړه، خصوصا د اړتیا وړ بېلابېل کمیسیونونه نوي ایجاد کړل، د صحتو، د استخباراتو، د ځینو نورو برخو څخه اړتیا یې لیدل کېده، هغه هم ایجاد سو. او نظامي کمیسیون ته یو خاصه توجه وسو. هغه توجه په دې معنی چې هغه شکل د جهاد څخه مخکې و، ګورلایي شکل و، د برید وکه او ولاړ څه شکل باندې جنگ روان و. خو کله چې منصور صاحب رحمه الله هغه امیر سو، نو د جنگ بڼه یې بدله کړه. په دې معنی چې هغه جبهي جنگ آغاز کو، شروع یې کړه، قطعات یې جوړ کړل، نظامي قطعات. هغه قطعې هغه د مجاهدینو په یاد دي، هره قطعه چې د دښمن په نامه تعبیرېدله. موږ سره قطعه نه درلوده، دوی سره قطعه ورته ویل، په هر عنوان، خو موږ قطعات درلوده، نظامي قطعه. دا قطعات د جبهي جنگ دپاره آماده شول. نو هغوی بیا د جنگ بیخي هغه بڼه بدله کړه، ځکه ګورلایي شکل خو هغه جنگ وي چې هغه اراده د یو د نیولو او د فتح نه لري، بلکې د دښمن د ارادې د ماتېدو هڅه کوي او د هغو هغه جنګي ماشین له پښو غورځول غواړي. خو جبهي جنگ بیا اراده د فتح لري، د تسخیر لري. د منصور صاحب رحمه الله د حاکمیت په زمانه کې دغه جنګي حالت بدل سو، د قطعاتو سیستم منځته راغی. بیا هغه اوس کولی ولسوالۍ فتح سوې، سیمې فتح سوې، پوسته فتح کېده، دښمن قرارګاه فتح کېده. د لویو فتحو، پراخو فتحو لپاره زمین سازي وکړه چې کندوز یې ډېر یو ښه مثال و، بسته ولایت د قطعې له خوا نه فتح سو. بیا وروسته نور فتوحات پسې راغلل. ډیره مننه. په ډیره بخښنې سره مجاهد صاحب محترم، دلته یو تخنیکي ستونزه وه. پوښتنه مجاهد صاحب محترم د ملا صاحب د وفات په اړه وه. د امیر المؤمنین رحمه الله تقبله الله له رهبرۍ مخکې، کله چې د امیر المؤمنین ټاکل کېده، له هغه نه مخکې ملا صاحب مرحوم وفات سو. اما د ملا صاحب وفات تقریبا څو کاله وځنډېدی، علت یې څه و؟ ولې اسلامي امارت دغه هغه پټ ساتلی و؟ بلې تاسې پوهېږئ چې د اسلام اولیا ګټې او بیا د جهادي صف اولیا ګټې، د مسلمانانو اولیا ګټې او مصالح، دا د امیرانو د مشرانو د اولویتونه نه وي. هغوی د مسلمانانو د منافعو د ساتلو دپاره امیر سوی وي. څوک چې مشرېږي، د مشر او د مسلمان امیر
تسلط په خپل ماتحت باندې او په افرادو باندې په ټولنه باندې هغه منوط بالمصلحه یو فقهي اصطلاح راځي چې هغه په مصلحت پورې تړلی ده. مصالح د خلکو په نظر کې نیسي. موږ هم د جهاد دور داسې و چې هغه وخت کله چې مرحوم امیرالمؤمنین وفات شو دا یو داسې حالت و چې له څو بعدونو نه امارت تر فشار او ستونزو لاندې و. مثلا هغه وخت امریکایانو غوښتل چې نوي ځواکونه افغانستان ته راواستي، یو ستونزمن حالت او نور هم د دسیسې سازیو په لټه کې و، د اختلافاتو د ایجاد په لټه کې و، استخباراتي دسیسې زیاتې وې. نو په متشدد حالت کې مجاهدین له یو بل نه ډېر لرې وو، په فاصله کې وو، د ناستې دپاره زمینه ډېره نه وه، د هماهنګۍ د تفاهم دپاره زمینه نه وه او دلته د هغو روحیې ماتول غوښتل، ځکه هغو د ځواکونو د ډېرېدا هڅه کوله او دغه حالت ایجابول چې مرحوم امیرالمؤمنین هغه وفات پټ وساتلی شي، ځکه هغه پټ نه وی ساتل سوی، ښکاره سوی د امارت په صف کې هم د ضعف احتمال او د دښمن د تشجیع احتمال، بیا اشغال هم اوږدېدلی سوی، د هغو فشارونه لا ډېرېدلی سوی، ځکه مرحوم امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د امارت یو سمبول په شکل باندې په مجاهدینو کې خپل اثر درلود. نو دغه سمبول خدای نخسته که د وفات اعلانېدلی، نو بې له شکه چې اشغالګرو له دې نه څو استفاده کوله، بېرته د صف د متشدد کېدو دپاره اسانه وسایل په لاس ورتلل. نو ځکه یو حساسه مرحله وه، د دې مرحلې د کابو کېدو دپاره اړتیا دې ته وه مشرانو تصمیم په دې شو چې باید د ملا صاحب مرحوم وفات اعلان هغه تر وخته پورې وځنډوي او دا په اسلامي تاریخ کې ډېر راغلی دی. اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي کرم الله وجهه وفات هم دغسې د مصالحو لپاره ځنډول سوی و، اعلان یې او خبرې ته حتی قبر یې پټ ده. داسې نور هم د مسلمانانو مصالح ډېر په نظر کې نیول شوي دي. په فقه کې دې لپاره ډېر جزیات لرو او احکام لرو، دا جایز کار و او دا د اړتیا دپاره یو مصلحت و او له سیاسي پلوه هم ډېر په ځای کار و. مننه مجاهد صاحب محترم. د ولایتي سفرونو په اړه که راته ووایاست چې ځینې راپورونه وه چې د ولایتونو سفرونه درلودله، دغه سفرونه د مجاهدینو په روحیه باندې څومره اثرناکه وه او څومره لاسته راوړنې دغه سفرونو سره درلودلې؟ مصالح د خلکو په نظر کې نیسي. موږ هم د جهاد دور داسې و چې هغه وخت کله چې مرحوم امیرالمؤمنین وفات شو دا یو داسې حالت و چې له څو بعدونو نه امارت تر فشار او ستونزو لاندې و. مثلا هغه وخت امریکایانو غوښتل چې نوي ځواکونه افغانستان ته راواستي، یو ستونزمن حالت او نور هم د دسیسې سازیو په لټه کې و، د اختلافاتو د ایجاد په لټه کې و، استخباراتي دسیسې زیاتې وې. نو په متشدد حالت کې مجاهدین له یو بل نه ډېر لرې وو، په فاصله کې وو، د ناستې دپاره زمینه ډېره نه وه، د هماهنګۍ د تفاهم دپاره زمینه نه وه او دلته د هغو روحیې ماتول غوښتل، ځکه هغو د ځواکونو د ډېرېدا هڅه کوله او دغه حالت ایجابول چې مرحوم امیرالمؤمنین هغه وفات پټ وساتلی شي، ځکه هغه پټ نه وی ساتل سوی، ښکاره سوی د امارت په صف کې هم د ضعف احتمال او د دښمن د تشجیع احتمال، بیا اشغال هم اوږدېدلی سوی، د هغو فشارونه لا ډېرېدلی سوی، ځکه مرحوم امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د امارت یو سمبول په شکل باندې په مجاهدینو کې خپل اثر درلود. نو دغه سمبول خدای نخسته که د وفات اعلانېدلی، نو بې له شکه چې اشغالګرو له دې نه څو استفاده کوله، بېرته د صف د متشدد کېدو دپاره اسانه وسایل په لاس ورتلل. نو ځکه یو حساسه مرحله وه، د دې مرحلې د کابو کېدو دپاره اړتیا دې ته وه مشرانو تصمیم په دې شو چې باید د ملا صاحب مرحوم وفات اعلان هغه تر وخته پورې وځنډوي او دا په اسلامي تاریخ کې ډېر راغلی دی. اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي کرم الله وجهه وفات هم دغسې د مصالحو لپاره ځنډول سوی و، اعلان یې او خبرې ته حتی قبر یې پټ ده. داسې نور هم د مسلمانانو مصالح ډېر په نظر کې نیول شوي دي. په فقه کې دې لپاره ډېر جزیات لرو او احکام لرو، دا جایز کار و او دا د اړتیا دپاره یو مصلحت و او له سیاسي پلوه هم ډېر په ځای کار و. مننه مجاهد صاحب محترم. د ولایتي سفرونو په اړه که راته ووایاست چې ځینې راپورونه وه چې د ولایتونو سفرونه درلودله، دغه سفرونه د مجاهدینو په روحیه باندې څومره اثرناکه وه او څومره لاسته راوړنې دغه سفرونو سره درلودلې؟ بلې منصور صاحب مرحوم همیشه د خپلو مجاهدینو سره په تماس کې و. یو د ده د شهادت باعث هم دا و چې د هېڅ وسیلې د ارتباط نه ځان نه ساته، یعنې د دې شهادت وسیله زما په ګمان او تجربه دا ده چې د خپل ټلیفون د ده باعث ویلی شي. د ټلیفوني تماس درلود، میسجونه یې کول، ملګرو سره په لیدو باندې هم ډېر زړور و، په سفر کې هم ډېر زړور و، حتی دغه
شهادت ګوري د سفر درلود چې بیخي لري سفر درلود وخت سفر درلود هغه د باعث د تعقیب سی بیا شهید سي اندې به حتی زیات زړور وو د زړورتیا لوجنه او څنګه اړه هم اړتیا هم درلود چې د باید تماس کوي ځکه هغه جهادي صف څنګه وخت په جوش کې هغه تقویه ورسره وغیره یا ورسره هغه د دغه تماسونه او ډاډ او اطمینان او وخت خوندانو مسؤلین سره لیدل کاته کول تماسونه کول د وړتیا او رسیدګي کوله او د جهادي صف په خیر او منفعت سفرونو درلودل هغه د باعث د به شهید هم سي د ډیره ګټه کړو د امارات په روحیاتو په لوړ ساتلو کې د دغه وضعیت مفید تمام شو ډیره مننه مجاهد صاحب محترم ځینې ملګري پیغامونه کوي چې هیله د چې موږ ته هم د پښتنو فرصت راکړي هر وخت چې مجاهد صاحب تاسو سره ملما سي یوازې خپل پښتنه کوي او موږ ته فرصت نه راکوي شیرزاد صاحب محترم مجاهد صاحب موږ ملما دی او موضوع د شهید منصور تقبله الله د اتم تلین په مناسبت ده له تاسو یو ورک پښتنه لري مهرباني وکړئ سلامونه او احترام ډیره زیاته مننه بریال صاحب محترم چې موږ ته مکرر کړله او یو خاص سلام ذبیح الله مجاهد صاحب محترم ته د ما یو پښتنه هم دا ده چې داسې یو هیله که چې د امیر المؤمنین مولا اختر محمد منصور رحمه الله په زړه نه پوره شوي او د ده په زړه چې دا به کومه هیله چې نه پوره شوي او همیشه ذبیح الله مجاهد صاحب چې فکر ور باندې کوي او زړه دردی چې داسې دا ژوندی وي دا هیله به پوره شوې وي او بله چې بعض یو رسنیو کوم خبر راخیستی د غنمو په اړه باندې د اوشر په اړه باندې چې ګواکې د اوشر د غنمو بعضې مجاهدین په ولسوالیو کې ګرځي او د غنمو د اوشر په اړه باندې په دغه دوه برخو کې که لږ وضاحت راته راکړې ډېر به خوشحاله شم ما ته نوبت ده خبر وکم مهرباني وکړئ مجاهد صاحب مهرباني او د دې ورور د پوښتنې په جواب کې دا وایي چې منصور صاحب هیله خو به ډیره زیاتې لویه هیله دا وسه هیواد له اشغال نه آزاد سي او هیواد آزاد وي نه د افغان هیله او بیا دغه افغان سي مجاهد په څنګه کې او مسؤلیت ولغاړي یو ټول هیله هم دا هیله د ونه لیدا الله تعالی د آخرت کې جنتونه ورکړي جنت ګټل د هیله نه لوړ دي او د الله جل جلاله رضا حاصلول د دې هیله نه لوړ دي او هیله دغه وا ما په نظر باندې دی باید وویني چې افغانستان آزاد کړي او دا پوره نسو او بیا خو انسان نیمګړی د انسان ټول ارزوګانې په دنیا کې نه پوره کیږي د ارزوګانې بس طبعا درلودي او لوی هیله به هم دا او دا بل پښتنه خو دا له موضوع سره تړاو نه لري بل وخت په دې باندې بحث وکړو ولې معلومات وکړو معلومات نه لري چې اصول څه دي به واړو مسؤل کسان خبر وکړي چې موضوع اصلا څه رسول خان صاحب سره اغلاس مهرباني وکړئ که تاسو کوم پوښتنه لرئ سلامونه نیک هیله احترامان مجاهد صاحب تاسو ټول ګډونوال ته خدای پاک چې روغ جوړ وایاست پوښتنه خو د شهید امیر المؤمنین منصور تقبله الله په اړوند که ټول څومره توصیف وشي صفات یې وشي بیا هم کمه ده ځکه چې هغه داسې یو ابتکار او داسې یو افتخار راوړی ده چې ټول اسلامي نړۍ په افتخار کوي نو ما پوښتنه دغه وه چې آیا شهید امیر المؤمنین منصور تقبله الله په دوران کې چې قندوز هم فتح شو د سمت شمال ته راغلی ده له مجاهدینو سره یې لیدلي دي او نږدې نه مثلا یو خو هغه چې راوبیت یې درلودلی یو هغه چې دی خپله راغلی وي په سنګرو په هغو باندې ګرځېدلی وي پوښتنه دغه وه چې دی سمت شمال ته راغلی ده او که نه راغلی مننه ډېره مننه مجاهد صاحب محترم مهرباني دغه ورور پوښتنه په اړه کې زه دقیق معلومات نه لرم چې د سفر ځایونه کوم وو خو تاسې پوهېږئ چې هغه وخت هغه سفرونه ټول محرم وو منصور صاحب سفر خپلو ډېر نږدې ملګرو ته به هم نه معلومېده چې زه به کله سفر کوم یو شی یادونه کوم د اړتیا په وخت کې د خپلو ملګرو ته هر وخت ځان رساوه کوشش یې کاوه چې ملګرو روحیه لوړه وساتي د ملګرو سره لیده کاته وکړي او په دې ډاډ خو یم د شمال ګڼو مسؤلینو سره بار بار مجالس کړي وو لیدنې کتنې کړي